الله پاک فرمایي ولکل وجهه د هر ډلې د پاره یو قبله ده هو مولیها چې دغه ډله مخ کوون کې د هغې ته فاستبقوا الخيرات تاسو وړاندې شئ د یو بل نه نیکۍ طرف ته چې د الله حکم کوم طرف ته دی هغې طرف ته مخ کوه الله پاک فرمایي اینما تکونو کم ځای کې چې یې تاسو یأتی بکم الله جمیعا را به ولي تاسو ټول لره الله جل شانه ان الله على كل شيء قدير بشک الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی الله پاک فرمایي ومن حيث خرجت د کم ځای نه چې وځې ته خرجت سره یو قید ولګوه خرجت الى القريب فولي وجهك نو تعالی وا مخ مبارک پر شطر المسجد الحرام طرف د کعبه مبارکه ته طرف د مسجد حرام ته طرف د کعبه مبارکه ته وانه بشک دا مخ کول کعبه مبارکه ته للحق خامخا حق خبر ادا من ربک د طرف دربستانه طرف تعالی حکم دی چې فولي وجهك وما الله بغافل ندي الله جل شانه نا خبره عما تعملون دا عملون چې تاسو یې کوي الله پاک فرمایي ومن حيث خرجت د کوم ځای چې وځي خرجت الى البعيد مخکې خرجت الى القريب دلته خرجت الى البعيد چې فرق راشي لوري زیته چرته زی امام دا مسله ده چې فولي وجهك شطر المسجد الحرام او ګرځو مخبل طرف د مسجد حرام ته یعنی طرف د کعبه مبارکه ته وحيث ما كنتم مخکې خطاب خصوصي ولي اوس عمومي شو ولو وحيث ما كنتم کوم ځای چې تاسو فولوا وجوهكم او ګرځوي تاسو مخونه خپل شطر او طرف د مسجد حرام ته ولی وګرځوي لالا يكون للناس دې د پاره چې نشي د خلکو د پاره د يهودو او نصاراو د پاره علیکم حجت فتاسو باندې دلیل چې هغه یقیني اعتراض پتاسو وارد نشي مخکې ما وضاحت کړي الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې کوم ظالمان دي د دوی نه چې کوم زیدین او عنادین دي دا غوي د اعتراض نه خاصم چې اخلاصي دي نشي هغه بيزي اعتراضونه کوي خو چې واقعي اعتراض در باندې وارد نشي نو بس فولوا وجوهكم دای اساس دی الله پاک فرمایي فلا تخشوهم تاسو مې ریږي د دوی نه د دوی د اعتراضونو هیڅ پروا مه کوئ لګي به قافله تیریږي اوس پیغاپي خو دې مثال د سپود فلا تخشوهم تاسو مې ریږي د دوی نه وښونی زمانه وریږي ولي اتم نعمتي عبارت کې به تقریر معنا دا ده وفعلت ما فعلت لحکم كثيره الله پاک فرمایي ما او هغه کار چې و مې کو د ډیرو حکمتونو د وجنه یو حکمت په کدام دی چې ولي اتم نعمتي علیکم د دې لپاره چې زه پوره خپل نعمت په تاسو باندې دا ډیره غوړه قبله ده لم په تاسو پیرزو ولعلکم تهتدون بل د دې لپاره چې تاسو هدایت عمومي د هدایت والا شي کما ارسلنا فیکم رسولا دا د دې ولي اتم نعمتي سره لګيږي په پښتو کې زلګون به تفسیری فوایدو کې ان شاء الله دې علمي حل کو ولي اتم نعمتي سره ولګوا چې زه پوره خپل نعمت په تاسو باندې پورا کول د نعمت داسې دي دا بین القوسین کوي پورا کول د نعمت داسې دي کما ارسلنا فیکم رسولا لکه چې لیکلې دې موږ په تاسو کې یو عظیم پیغمبر پورا کول د نعمت داسې دي کما ارسلنا فیکم رسولا لکه چې لیکلې دې موږ په تاسو کې یو عظیم پیغمبر منکم چې تاسو د جنس نه بشر دی عرب دی یتلو علیکم آیاتنا چلولی پتا سو باندې آیاتونه زمنګ ويزکیکم او پاکی تاسو لرا د ناکار عقایدونه د ناکار اخلاق او اعمالونه ويعلمکم الكتاب او خای تاسو ته کتاب د الله پاک ول حکمت او خپل حدیث ويعلمکم او خای تاسو ته ما لم تکونوا تعلمون غس چې تاسو په مخکنه پوی دی اخیری آیات کې دوه نسخې دي تثبت د پاره په دین باندې د کلکوالي د پاره الله پاک فرمایي فذكروني تاسو ما یاد کړئ زما طاعت وکړئ اذکرکم زبتاسو یاد کم زبتا مغفرت او بخنه وکم واشکروا لی زما شکر وباسئ زما د نعمتونو شکر ادا کړئ ولا تکفرون او ناشکری مکوئ زما دغه شان زما د نعمتونو